سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن زموږ د چینل لومړنۍ ویډیو ده. نن د خیر سره به موږ د میلیاردرانو پر تجربو باندې، د هغوی په وړتیاو باندې او د هغوی په زده کړو باندې به بحث وکړو. اول شخص چې و ایلن ماسک و، ده به ویله سخت کار وکړئ که غواړئ بریالی سئ. یعنې باید هره اونۍ کې د 80 څخه تر 100 ساعته پورې کار وکړئ. د ده تجربه دا وه چې دی به د ناکامیو څخه نه بیریږي. تقریبا دی د سپیس په راکټونو کې څو ځله ناکامه سوی و، خو کوښښ یې بیا هم وکړ، یو ځای یې کامیابه کړی. دوم شخص چې هم و وارن بیفټ و، ده به ویل تر ټولو غوره پانګونه دا ده چې په خپل ځان باندې پانګونه وکړئ. او دریم شخص چې هم و جیف بیزوس و، ده به ویله که خپل ازمایښتونه 2 برابره کړئ نو نوښت به دې هم 2 برابره سي. د تجربه دا وه چې دی به خطر منونکی شخص و، یعنې همیشه به خطر منئ او ویل به یې چې خطر منل د پرمختګ لاره ده. وړتیاوې یې دا وې چې یعنې درک یې درلودی، یعنې د بیر څخه نه بیرېدی. او څلورم شخص چې هم و سټیف جابز و، ده به ویله چې وږی پاتې سئ، یعنې هدف یې دا و چې د زده کړې او د تعلیم یا د تجربو لیواله پاتې سئ. بل شخص چې هم و مارک زوکربرګ و، ده به ویله چې تېروتنه د زده کړې وسیله وګڼئ. یعنې هر کله چې تاسې یو تېروتنه وکړئ، هغه د زده کړې یوه وسیله وګڼئ، یعنې د هغه څخه یو څه زده کړئ. د ده وړتیا دا وه چې ژوره پوهه یې درلودله، په هر شي به یې تمرکز درلودی او د خیر کارونه به یې کول. او تجربه یې هم دا وه چې په ځوانۍ کې له زده کړو څخه یې لاس واخیستی، خو یوازې او یوازې پر یو هدف باندې تمرکز وکړئ. بل شخص چې هم و اوپرای وینفري و، ده به ویله چې خپل هیله او خوب تعقیب کړئ. یعنې هر هیله او خوب چې تاسې لرئ، د هغه دپاره کار وکړئ، په هغه پسې لټون وکړئ، هغه تعقیب کړئ. بل شخص چې هم و ریچارډ برانسون و، ده به ویله چې خپل ټیم ته قدر ورکړئ او خلکو ته باور ورکړئ. یعنې چې تاسې په یو ځای یا مثال په کمپنۍ یا خلاصه په هر ځای کې چې تاسې کار کوئ، د ټولو څخه د مخه باید خپل کارمندانو ته قدر ورکړئ، خپل ټیم ته قدر ورکړئ او خلکو ته خپل د پروډکټس یا خپل د شیانو باور ورکړئ. نو مننه کوم له ټولو دوستانو څخه. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او که چیرې غواړئ چې نور تجربې هم درسره شریک کړم، نو خپل نظریات لاندې کومنټ کې شریک کړئ.